طالبانو لخوا د امریکایي اډو ساتنې په هکله د رویټرز راپور حقیقت نه لري. طالبانو هغه واضح رد کړی چې ګواکې د دوحې تړون له مخې په امریکایي اډو د بریدونو نه کولو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو د دغو اډو د ساتنې ذمهواري په غاړه اخیستې وه. تېره ورځ رویټرز خبري اژانس د یو شمېر لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې طالبانو څه د پاسه یو کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د ساتنې دنده ترسره کړې ده. خو طالبانو دغه راپور په بشپړه توګه رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې دا خبره هیڅ حقیقت نه لري ځکه د دوحې تړون له مخې دوی یوازې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې نن ورځې په امریکایي ځواکونو بریدونو نه کولو ته ژمن و، نه دا چې هغوی وساتي. هغه داسې ویلي د مجاهدینو لخوا د امریکایانو د بیسونو ساتلو موضوع په موږ پورې اړه نه درلوده او نه موږ داسې کومه ژمنه کړې وه، بلکې صرف موږ په 14 میاشتو کې په امریکایي بیسونو برید نه کاوه. باید وویل شي چې تر دې وړاندې کابل نیوز هم څو ځله په خپلو راپورونو کې دغې موضوع په هکله د خپلو ناڅرګندو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ګواکې د دوحې تړون د پټو ضمایمو له مخې طالبان پر امریکایي اډو د برید نه کولو ترڅنګ د هغوی د ساتنې مکلفیت هم لري. خو څرګنده شوه چې دغه ټول اوازې او راپورونه بې بنسټه وو. په ورته مهال د طالبانو د سیاسي دفتروان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم د ضمایمو په هکله رسنۍ ته ویلي چې ضمایم شته، خو دا هغه ضمایم دي چې د دوحې تړون د ښه عملي کولو لپاره وضع شوي، نه دا چې کومه نوې موضوع پکې ځای شوې وي. ډاکټر محمد نعیم داسې ویلي د ضمایمو موضوع موږ نه ده رد کړې، البته دا مو رد کړې چې په ضمایمو کې نوی ضم نشته. د توافقنامې د عملي تطبیق په اړه تفصیل پکې ذکر شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې لویدیځې رسنیو په ځانګړې توګه رویټرز د دوحې د سولې تړون او نور اړونده موضوعاتو په هکله ناسم راپورونه خپروي. دا کومې له امله چې په افغاني ټولنه کې تشویشونو او شایعاتو ته لاره هواره کړې ده.